قرباني غوښه به ګړه وشله، یو ورور راولګېد د بل ورور په چاړه باندې وهه، نه نور ورونه راولګېده، دا یې ویشتله. دې اختر مانځه تللي رال قرباني وکړه په څلور کسه وو په شریکه باندې. خو کوم وخت د غوښې تقسیمولو ټیم وو، د پلار هم وو، او دې وخت کې دا ورور دا به غوښه کمه ورکړې په چاړه باندې، پلار یې هم ووهلو او دې زخمیان شولو. او دې وخت کې دا نور راولګېد، دا بل ورور یې په ویشتل دغلته یې وفات کړو، نور ورونه یې بیا هسپتال ته ویوړو ځکه چې هغه زخمیان وو. نو په قربانۍ غوښه باندې دیو وران شولو. دا واقعه په کوم ځای کې راغلې ده؟ او بله خبره دا ده دیو اختر منځله سهار لاړ شي اختر منځو کې هلته او بیان اورو او مولوي صاحبان وایي دیو بلونه نفرتونه وباسئ، یو بل کره اختر له مو خوشحالۍ دي مبارکیانې ورکړي، بل کره لاړ شئ. خو دې هغه نه پس هم داسې کار کوي په قربانۍ په غوښه باندې وران شي. نو تاسو څه وایئ دا به قرباني به قبوله شي که نه؟ ځکه چې داسې تاسو دومره د غوښې غم کوئ، بیا په شریکه چا سره کوئ مو چې په شریک کوئ دغه زړه به یې غر ساتئ. دا په کشمیر کې په شوبه کې دا واقعه راغلې ده. ډېر افسوس خبره ځکه چې یو اختر په ورځ داسې خوشحالي او غم جوړ شي. نو ما دغه ویډیو سره لازمي شریک اختر په ورځ هم داسې جګړې کوو په غوښو او دیو باندې، او زموږ تاسو په قرباني بیا څه قبوله شي، الله په پیسه قبوله کړي. ما تاسو نن سبا ټول داسې خلک د غوښې د غمه او قربانۍ ډېر هم کوي، ښه خلک هم بېشته دي خو ډېر د غوښې غم کوي. د بالکل بیا شریکه مې براخ نه دی خو چې بیا پرې کوي او کس باندې ورکوي څنګه یې تقسیم کړه هغسې به تقسیم کړي وي. نو ځکه چې زړه کې دا هم نه راځي مال یې زیاته راکړه مال یې کمه راکړه څه رال هغه راغلی وي. خو خبره داسې لازمي ضروري پکار ده. ما دا ویډیو مخکې ملګرو سره لازمي شریک کړئ ځکه چې عبرت یې والی داسې شریک برکول نه بالکل بیا ځان وساتئ، ځان یې کوئ. ډېره مهرباني او سلام.